آیا تاسو ته معلومه ده په جهنم کې به د جهنمیانو د خوراک د څښاک لپاره به څه وي؟ تسقا من عین آنیه، جهنمیانو ته به انتهایی سختې ګرمې اوبه ورکول سي. او لیس لهم طعام الا من ضریع، دوی ته به په جهنم کې د خوراک دپاره څه نه وي لیکن خالصه ضریع، خارداره درخته. دا ضریع دا په حجاز کې په عرب کې یو درخته ده چې هغه زوزان لري، ازغي لري. یو حیوان هم د دې نه خوراک نه کوي. چې کله یو حیوان د دې څخه خوراک وکړي هغه پر هغه باندې مري. دومره سخته ترخه او بدبوی درخت ده. وای جهنمیان ته به د درخت څخه خوراک ورله ورکول سي. چې کله دوی دغه درخت څخه خوراک وکړي دغه زوز د دوی په دې مرۍ کې بند سي، نو هغه وخت به دوی د څښاک مطالبه وکړي چې موږ ته اوبه راکړئ چې موږ په دې ستوني کې په دې مرۍ کې مې حل کې مې دغه خاردار تار چې دی دغه شی چې دا بند دی. نو الله به دوی ته اوبه ولره ورکړي، دغه انتهایی سختې ګرمې اوبه به الله ولره ورکړي. چې کله دوی دغه اوبه وڅښي د دې اوبو څښلو سره سره به د دوی د مخ پوست هغه ویلی سي، ختم به سي، او په دوی په خېټه کې به کلمې هغه ټوکرې ټوکرې سي. الله رب العزت دی متاسې ټوله د جهنم د اور څخه محفوظه وساتي. دا د رجب میاشت ده، په دې کې زیات استغفار وایست، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دې میاشت کې الله رب العزت ډیر خلک د جهنم څخه آزادوي. نو تاسې زیات استغفار ووایست د رجب په میاشت کې.